د دې داسې مثال دی لکه یو سړی په خبر کې وای چې دا رحمان بابا څه نیغ نیغ کوي د دغه کلام زم جوړول شي انن ندرې سوا کاله مخکې تیر شوی دی زم داسې شیرونه جوړول شي ایو ملنګو هغه ورته ویل جوړول شي وی جی بالکل ورته جوړ کده پسې چې سر زما سامان زما سر زما سامان زما زار شتر جانان زما سر زما سامان زما زار شتر جانان زما سر زما سامان زما اندازہ کول رحمان بابا غو دی کلام با په پښتو ژبه کې تر قیامت پورې پښتون دنیا جوړ نکي ایو قصیده ده و عاقل وقول سماتا مرګل نپری دي سړی خپل رضا تا د اجل سوار په تخت بدل راشي ناګهانه بتالا شوایم تا تا د اجل سوار په تخت بدل راشي ناګهانه بتالا شوایم تا تا ډېر ما تکړه مړی د خبر جنو تکبیر تاج او تخت او ختم نبوت نعره تکبیر ډېر ما تکړه مړی د خبر جنو چې د کبره بین لیدل هی چاته بادشاہان دی واړه خاک د بیابان شو نظر وکړه سکندر پسې داراتا پجوان دله توبه او باس رحمانا چې قیامت کې شرمنده نشه مولا تا دا کلام ورځ دې تیرا په شومای کړه شپل خواب خدای بکل یادوي خانه خرابه کپویږي په شتاب شتاب دتل دی غافل مشد د دهر لشتابا په هغه جهان بسرنګ جواب ورکړي چې په دې جهان عاجز یې ل جواب د کاغذ په کشتۍ سیل بکړی ترکما دا کشتۍ بدی مرګه کاندي غرقاوا چې افتاب یو نه شي بیا بس کړي اوس چې سوري لره درومه ل افتابا په ازار د چا راضي مش رحمانا ک خلاصه په قیامت غواړي ل عذاب چې بلبلې پکې لوي بوستان سکړما بے میوه بسروي قد خرامان سکړما چې علاج مې د مرض کول نشي افلاطون غوند حکیم د یونان سکړما نن سبا بت خالی منګول درومو نعره تکبیر تاج و تخت و ختم نبوت شان صحابہ نن سبا بت خالی منګول درمو کا بادشاہی د اورنګزیب او شاهجان سکړما د ګنا دریاب لاو کملو یا خدایا ز رحمان بد معاشر په میدان سکړما ما پتا پسې دا سپینه جامې رنگ کړي تلا بیا په ما ګمان د نامو ننکړي ما پتا پسې دا سپینه جامې رنگ کړي تلا بیا په ما ګمان د نامو ننکړي اس اثر دې په سنگین خاطرو نشو که هر سو می مسله در پسې لنکړي ته په عشق علما دروغجن بولا ته په عشق علما دروغجن بولا که یو بل هم حسما غوند ملنکړي عاشقین معشوقی تسبین لار دا
ته دا سپینا لار و ما و ته ګړنګ کړې دا دې څوک تر څنګه ناستی نه پوهېږم چې خبرې د رحمان سره په جنګ کړې دا هغه درویش هغه فقیر د زمانه و کور بناستو کور نه ببار نتلو اور دا پوښ چې زما د خزې سره د تعلقات دي جوړ خزې ته وی ځان مان جوړ کا لاسونه سره کا شونډې سره کا په سر ګلونه وټومبا مونږ په پټناستو ته ورته روزه کده د حرکات خراب شونو بس مونږه عجب دې چې د خط په مولال ولما دا د زما په باب لیکلی دی پوهېږم که هر سولا سونه سره کړې په نکریزو دا د زما په خون لړلی دی پوهېږم رقیبان زکتیره پر رحمان کاندی چې تا خوا پوری نیولی دی پوهېږم صادره پوګوا چل راو ډیوډای کې ورته اور ناست عزیز خان نامه ویني و چرته زی د ورته پرېدا نشید خانانو نشید خانانو غریبانو سرکلی نشید خانانو غریبانو سرکلی چرتا عزیز خان چرتا ملنگ عبدالرحمن اغه ورځ تر مرګه پورې بیا کور ترانه عجیب درته وایم ویلی مې نه دي د قبر جوړېده د قبر جوړېده نو پاکستان کې خو قبر کچا غوندې د ظاهر شاه خان په حکومت کې یو تعویز د قبر د تراله غلو یو خوشحال خان خټک تراله قبر اعلان دینه ورته په خولو هغه ګلکار تماوي چې لحد تور سينو ما تم لک سوال جواب ما ته وی چې سبا بیا مولانا صاحب چکر راوه عشقی غوندې خبره ده شریعت کې خوخه کار نه ده خو عاشق کو کیا ضرور ہے کعبے کو جانے کی عاشق کو کیا ضرور ہے کعبے کو جانے کی ہم اپنے کوئے یار کا کعبہ بناویں گے جوش جنو میں ہم بھی کبھی اپنے آویں گے مجنو بنیں گے ہم تمہیں لیلا بناویں گے معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے اللہ بھی مجنو کو لیلا نظر آتا بل مقام دے اگر چې مونږ پکی او نه پکی تاسو دا بیلې پردی دي اسی به وې درتا معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے اللہ بھی مجنو کو لیلا نظر آتا دا پاگل نو اللہ بور تسنگ لیلا کریو دا دے استغراق مقام استغراق فی اللہ استغراق فی الرسول استغراق فی الشیخ کنا جی دا بیل بیل مقامات تی ډیر لوی منازل دې د پاره تکول وی عزیزانو سړی په مونږ ولار دې مجنون مخ کې تیر شو روندې زموږ کوم ته زما مخ کې تیر شو ورته شیخ صاحب په خدای مې دې قسم وی زه د انسان په عشق کې لیونه ما ماتلی دلنه خدای دې په دواړو سترګو ړوند کا ته د خدای په عشق کې خدای ته ولاړې نو زه دې څنګه ولیدم زه په یو بني آدم مې ما والله کتلی دلې داسې لیونه ما ته خدای ته ولاړې نو تازه څنګه ولیدم لیلا دا بادشاہ ځان ته پیش کا ورته وی چې از دیگر خوبان تو افزون نستی دا څه شي چې دا مجنون دې داسې لیونه کړي ورته گفت خاموش چون تو مجنون نستی دیده
مجنون اگر بودے ترا ہر دو عالم بے خطر بودے ترا کتا د مجنون پستر گماتا او قتل عالم کې به بے خطر شي مجنون ته پته ولګی دا چې لیلا ستا په سر بادشاہ سره دا باس کړي مجنون وای چې گفت مجنون گر ہمارو اے زمین ہر زمان بل من کنند آفرین من نگویم آفرین ہے چکس مدح من دشنا میں لیلا بادو بس کده دمکه په سر خلق په ما آفرین وای والله کمه په سپروا راځي زما آفرین د لیلا کنزل دي چې ماتي پلار بوتلو کعبه لا ودا کعبه دا طواف ته وکاو د ګناهونو معافي وغواړه مجنون وای الہی الہی تبت من كل المعاصي الہی تبت من كل المعاصي ولكن عشق لیلا لا اتوب خدای د ټولو ګناهونو نه خو مې دي توبه او د لیلا د عشق نه مې دي توبه مقام ورسه شان په عشق پويږي عشق دیکھو وګوره اے مرغ سحر عشق ز پروانہ بیاموز کان سوخ تر جان شد و آواز نیامد عشق کی د پتنګ شاګردی وکا چې ځان دی ورید شي د شمه بیخ کې وګوره سونه پتنګان مړ پراتی आवाज چانی اوري او ان دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی خواہش وہ جنت تو پہلے عطا کر چکے ہیں محمد پہ دل ہم فدا کر چکے ہیں جو دینا تھا ان کو ادا کر چکے ہیں نعرہ تکبیر یا صحابہ عشق دیتا ہوئی چې پسترګو کې خار وی سب خوب کا چې پزړې غم د یار وی سب خوب کا خوب د یار سره هم د عاشق ناشي چې یار په بل دی یار وی سب خوب کا خوب خندا په بیغمۍ کېږي رحمانا چې پزړې غم د یار وی سب خوب کا حج دے اکڑی سامل ور باندل کا د دنیا د پارا ہم رلوی سفر کا رحمان بابا چوئی وے د خلیل تر کعبے دا کعبہ بہتر دا د خلیل تر کعبے دا کعبہ بہتر دا چې څوک جوړ کاندي ویران حرم دزړه الله دا شعر مې ورته چې مې مینا خدای پتا باندې پیدا کړه تر کما په هغه ورځ خپل رضا کړه اوس دستا رضا وفا کړې ک جفا کړې ما دستا جفا قبول په وفا کړه گل پلال او په گوهر کله سوک پیری بیل ما چې تا خندا کړه ما جړا کړه داسې دو یاران بچا لیدلی نوی چې یو ورته کنزل او بل دعا کا زرحمال چې ستا د حسن سنا خوان یم ستا د روی ادرس جهان زما سنا کا دا سمپل چې می مینا خدای پتا باندې پیدا کړه تر کما په هغه ورځ خپل رضا کړه نو بیا به ورته چې د یار درب په هزار درمان ورنکما آشنایی بدی په این و آن ورنکما یو ظلم دی زلفی پلاس کیوزی یو ظلم دی زلفی پلاس کیوزی یو وقت بدی پدرس جهان ورنکما یو که
یو ظلم دی زلف پلاس کې اوزی یو اختبد پدرس جهان ورنکما که یو ظلم لاستا په بوسه برشي که یو ظلم لاستا په بوسه برشي دا نعمت بد جنت په خوان ورنکما نعرہ تکبیر تاج و تخت و ختم نبوت شان صحابہ که یو ظلم لاستا په بوسه برشي دا نعمت بد جنت په خوان ورنکما ستا تر زلف پور نور زلف سوی په خشاک بد چمن ریحان ورنکما پر رحمان دا ستا د شونډو جام حرام دے پر رحمان دا ستا د شونډو جام حرام دے سود خپل وینو جام تاوان ورنکما چې کد سر خندل دشوار دی ما او تا تا کد سر خندل دشوار دی ما او تا تا دا په عشق سهل کار دے دشوار نه دے پویشک کلا سر قربانی تشیتا ہوئی رحمان بابا الکاغا ریبار نه تپوسو کچا یار بدنن څنګه حال کېو هغه ورته وي ده بتای ریبار پختلل شما خدای از دست بی ویلی ویر بارتا نو بیا چې ور سره کېناستې ورته دی وکړه چې د محبوب موډ څنګه و د محبوب موډ څنګه و نو ورته وی چې د هیبت ایو مختکت نشما لهی بطی و مختکت نشم خدای را پیخ جدائی کڑپ وصلت کی ور سره ناستیم ورته کته نشم چې کیسه ته وی زړه بل ور کول او پخپل به زړه ګرځیدل چې تماین شي نو تا کې بڑا نه ستا واجبہ د بل چا پلاس کې اوس پختو کې راشه رحمان بابا چا پروتو سرتور سره نسکور وی خوزول وی کم خوان را لی دی کندو تا ورته خبر نیم چې راوستم لکم څه خبري خبر نیم چې راوستم لکم اوس مې کوم طرف ته استوي چې دروما دې ځنه پاینم چې چار راوست او دې ځنه مې کوم ځای ته لګي دا ماته پته نشته زما مثال د څه دی لکړون چې لاس دبل پوګه کېږي اس جوور الوړه نوي ور معلومه زه خو عاشقم واګي مې د محبوب په لاس کې دي خبر نه چې داسې بواګوي چې داسې ځو که داسې بواګوي چې تسبیح په لاس کې په جمعات کې ناستل خو خوان کوي تسبیح په لاس کې په جمعات کې ناستل خو خوان کوي لیکن تورا پلاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خوان کوي هاي وای تورا ګیره مې شو سپینا ز حیران یم
تورا ګیره مې شوه سپینه زه حیران یم چې رحمان لا نه عاقل شو نه بالغ چاله ورشم چې وجاړم تینا دین اسلام غواړم چاله ورشم چې وجاړم تینا دین اسلام غواړم مسلمانانو نن خرڅ کړه دا بوستان دے نن غریب غا اسلام دے رحمان بابا وی نوم داستاو د بل اخلم ځان توایم نوم داستاو د بل اخلم ځان توایم خپه نشي کمی نوم واغستوستا دا رحمان بابا چې زه در توړان دي رستو کومه دا سه معمولی سړی نو دا مالی دلې ده دا مالی دلې ده د نن 23 کال مخکې زه دا اورېدو خبرې ډېرې کمې کوم 28 کال مخکې د قبر جوړېدو او زه تلم چې تلم نو لحد سره بنیاد کنسته او خاریان چې د ګلکارانو نزا بنیاد تور کوشما اغزمکه خورجنه غوندې دا نو داسې په جبل می ادلحد سایډ اوالو چې اومه والو غراب شو چې په دې مخ باندې اغل دیوال ور سورې شو چې دننه ګورم مسمړې پروت دی دومره زلفی دي دومره ګیره کې سپین زیات او تور کم دي او د شوي کړي خامتا کپنه دي اگلکارانو پاس چغه کې چې اوتیا خدانو منه کې کرنے اوتیا مال تسی بھی تلے آو مال تاسم لاندې راشه اغیم را کوشش ټوړ رپی او یریږي ما غی ته په انکو کې وی چې تسی میرے ہاتھ تے پیر نو پکڑو تے میں اندر ہاتھ کرنا اگر منو اے مردہ پکڑ دینا تو تسی منو چکلاو زلاس ورنه نباسم کدی مړی رانی وما کنا نو رامه کا گئی لاس میں ورنه نه استو پدې مخ لاس وا پدې ګیرا کپن پدې زینو پدې لاسونه سر وخته پاک ځای کې ناستم داسې پروت ته لکه اوستي چیخي لکه اوستي چی یو 15 منټه می پلاس والو مال کې دې شي سي ډانچي 15 منټه چې خا تسلی می وشوا هغه د سر لارې چې په وختو کې وته و قسم په خدای چې هم صفاخ کاری ده دا د سترګو باندې نړای غوندې سترګې کولاوي په دې بڼو مې ورته لاس وای لکه جلاس مې ځل نه استونو ډاډه شوم کینی یریدم ازم چې پاس رو ختم اغي زره غ سوره بند हमरा خلق زیارت کا پسل مرگا چې بازار وی په مزار د درویشانو د جنت د باغ ګلونه باد هیر شي د جنت د باغ ګلونه باد هیر شي کدی ولیدو گلزار د درویشانو درس دیوان د رحمان زار تر دی غزل شاه چې بیان یکړو کردار د درویشانو دا اشعار میں پچغه وي او په سیکل را سور شو موته نراله تمام تن میں درنجو پسیر اڑوي تمام تن میں درنجو پسیر اڑوي خو په ماد تور سترګو یو نظر وای تر بده ورځې پورې بجفا کړې
تر بد ورځ پورې به جفا کړي کب مخد وفا هم چر پیدا کړي معشوقی کلا وفا کلا جفا کا میں باید چې کلا هغا کلا دا کړي ماستا خوی دے وهر چا وتستایل اسه نچ می پدرس جهان رسوا کړي رحمان بابا تا اورنګزیب بادشاہوي چې کله کله زما دربار ترازا اشعار راته وایا هغه ورته ز او ستا دربار ته راتلل او اشعار ویلیو ویل نن پترخ کې می جانان پلاس کې می جام دی نن پترخ کې می جانان پلاس کې می جام دی زکا اورنګ د زمانه زما غلام دی نن پترخ کې می جانان پلاس کې می جام دی زکا اورنګ د زمانه زما غلام په خدای قسم اورنګزیب ز تا خپل غلام غنما زکه چې زه د یار تصویر پترخ کې او د مایو جام پلاس کې ګرځوم نو تا غوندې بادشاہ ز خپل غلامان غنم بیا ورته وی واورا اورنګزیب کا آرائش د تخت و تاج کا اورنګزیب کا آرائش د تخت و تاج کا نو مرګه بيدا تخت و تاراج کا چې جانا لستا خیری میں په دعا من لیدی سبحان الله جانا نستا خیری میں په دعا من لیدی داستا بے وفائی میں په وفا من لیدی داستا میرا بانی ملا په خوا من لیدی څنګه مسلمان چې کارونه د اغیار کړي څنګه مسلمان چې کارونه د اغیار کړي کرټول د ازغو کړي بیا ته تمد گلزار کړي څنګه مسلمان چې کارونه د اغیار کړي کرټول دی از غوکړي بیا ته تمد گلزار کړي زبا پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا زبا پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا چھپائے جا رہے ہیں یا آج کل بت آستینوں میں کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت بٹھایا کفر کو لا کر نبی کے ہم نشینوں میں وہ بت جن سے اڑتی نہیں اپنی ناک کی مکھی خدا کی شان یہ بھی ہے خدا کے نکتہ چینوں میں زباں پہ دین کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا یارانه کې با چې مې نه خدای پتا باندې پیدا کړه چې مې نه خدای پتا باندې پیدا کړه تر کما په هغه ورځ خپل رضا کړه اوس دستا رضا وفا کړې ک جفا کړې اوس دستا رضا وفا کړې ک جفا کړې ما داستا جفا قبولا په وفا کړه داسې دو یاران بچا لیدلی نوي چې یو ورته کنزل او بل دعا کا ز رحمان چې ستا د حسن سنا خوان یم ستا د رویا درس جهان زما سنا کا چې ګوره څوک چې نن تړلو یا وهل کا ګوره څوک چې نن تړلو یا وهل کا پیخ بپا غوشی چې بتړل لمب وهل کا چې و دنیا تھی
जहां बल की थी तूने ज़बां मेरी, वो दुनिया थी जहां बल की थी तूने ज़बां मेरी, ये माशर है यहां सुननी पड़ेगी दास्तां मेरी। रहमान बाबा तचावी चे राजा दलते मुला रागले दे जलसा दा चे तकरीर वावरे आगे भी मुला से चल गई वे तकरीर बवावरे आगे वर्तवे रहमान दुमरा उजगार ने दे द कार द इश्का, रहमान दुमरा उजगार ने दे द कार द इश्का, चे वगुनी सी नासे गुंदे उजगार था दा नसीहतुने जे कई दा उजगार दी और रहमान बाबा द इश्क द कार ने उजगार ने दे नो हगه ته وخت څنګه ونی کم خلق چې کول غواړي او ځان وزګاری دي شي ارس کی راست په سر د سروي تو تیان تلان د ځان ویرونا کوي رزلال پاسی عبدالعظیم په شریفانو اعتراض نه کوي وای دغه باغ بد اخلاص نشد خزانه دغه باغ بد اخلاص نشد خزانه کچا پیرت نصد سکندر کی نشد خزانه دغه باغ بد اخلاص نشد خزانه کچا پیرت نصد سکندر کی صالحا تو سنگ بود دل خراش صالحا تو سنگ بود دل خراش از مورا یک زمان خاک باش در بهارا که شود سرسبز سنگ در بهارا که شود سرسبز سنگ خاک شو تا گل برو ید رنگ رنگ سینچ دے پھر خون دل سے سینچ دے پھر خون دل سے گلشن اسلام کو اور زندہ کر دے پھر شہید کربلا کے نام کو حیدر خیبر ولیکن بازوئے حیدر نہیں حیدر خیبر ولیکن بازوئے حیدر نہیں شمر لاکھوں ہیں مگر شبیر کا لشکر نہیں گل پلالو پ گوہر کلسوک پیری گل پلالو پ گوہر کلسوک پیری بیلما چتا خندا کڑما جڑا کڑا دیوانہ جو کہتے ہو تم مجھ کو سرے محفل دیوانہ جو کہتے ہو تم مجھ کو سرے محفل اتنا تو بتا دیجئے میں کس کا ہوں دیوانہ
तो बता दीजिए, एक बार चले आओ, टूटे हुए दिल में भी एक बार चले आओ, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। टूटे हुए दिल में भी लिल्लाह बसा दीजिए, उजड़ा हुआ काशाना लिल्लाह बसा दीजिए, जौहर को जरा देखो किस शान से निकला है, जौहर को जरा देखो किस शान से निकला है, एक हाथ में बोतल है और एक हाथ में पैमाना, एक हाथ में बोतल है और एक हाथ में पैमाना, जौहर को जरा देखो, जुबां पे दिल का है गुल, जुबां पे दिल का है गुल और सर में कुफ्र का सौदा, जुबां पे दिल का है गुल और सर में कुफ्र का सौदा, छुपाए जा रहे हैं या आजकल बुत आस्तीनों में, कहां इस्लाम तेरी उठ गई वतन से गैरत, कहां इस्लाम तेरी उठ गई वतन से गैरत, बिठाया कुफ्र को लाकर नबी के हम नशीनों में, वो बुत जिनसे उड़ती नहीं अपनी नाक की मक्खी, वो बुत जिनसे उड़ती नहीं अपनी नाक की मक्खी, खुदा की शान ये भी है खुदा के नुक्तचीनों में। یو سړی رانه تاسو کو چې مولانا صاحب تا په تقریر کې ویلیو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر مبارک مړی ته په قبر کې خای، دا څه دي؟ ملدا خو حدیث کې راغلی ما كنت تقول في حق هذا الرجل، مړی ته د رسول الله تصویر ورته راوړي او ورته وایي چې او مړیا د دې متعلق د څه خیالو په دنیا کې، نو کته داغه د زلفو او داغه د چهره عشق کړي په دنیا کې خوبه وي چې هاذا محمد رسول الله، ٹھیک شو؟ نو ما ته وی چې تبه ورته سوي، نو ملزب ورته وای ما د ملائکو ته چې بو می زئی دل برلا، بو می زئی دل برلا لاس تړل پتا زیما، بو می زئی دل برلا، بو می زئی دل برلا لاس تړل پتا زیما، بو می زئی دل برلا. اوس چې په قبر کې مړی خخ کی خپل پردي ټول لاړ شي کنه، ٹھیک شي؟ خپل پردو دور کړما ستامینه رنگ زور کړما، خپل پردو دور کړما ستامینه رنگ زور کړما، نشتا بیلتا میں بل حکیما، نشتا بیلتا میں بل حکیما. بیا نم دے بجلی گر زما شوے خاورے پہ سر زما، نم دے بجلی گر زما شوے خاورے پہ سر زما، کلبا نظر کړي په یتیما، کلبا نظر کړي په یتیما، وای ته په بستر د بیغمه کوي خوبونه، ته په بستر د بیغمه کوي خوبونه، زما په مخ کې او خلارې جوړوینا، یو د هجران غمونه د پاکستان غمونه، یو د هجران غمونه بل د پاکستان غمونه،
دغه دواړه باز غمم ترکما یا محمد عربي یو د هجران غمونه بل د پاکستان غمونه دغه دواړه باز غمم ترکما یا محمد عربي نو نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے کتن کوي پچا باندې غرض سوک بن کوي پتا باندې غرض په ساحل کشته د هچا نه ډوبېږي کسوک نه کپ دریا باندې غرض دا دنیا په احمقانو د آبادا دا دنیا په احمقانو د آبادا دانا نکپ دنیا باندې غرض او الہی آبرو رکھنا الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے دلوں میں کچھ نہیں ہوتا بظاہر دوستانہ ہے زباں پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں میں پجبا اسلام اسلام او پسرونو کې د کفر بازارونه لګي دي چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں میں وای که ظاهر میں د سړو دي زې سکړم په معنا کې د چارپایو په حساب يم رحمان بابا ته چاوي چې ته دي خلق تزیر ازینا هغه ورته ویل په خایس د ما د یار نه دی خبر سو په خایس د ما د یار نه دی خبر سو که خبر شي پرې بند دی دغه درسو چې زندگی کی ہائے وہ ایک رات کیا پرکیف تھی زندگی کی ہائے وہ ایک رات کیا پرکیف تھی میری دنیا لٹ رہی تھی اور میں خاموش تھا وہ نگاہیں چھین لیتی تھی میرے ہوش و ہوا وہ نگاہیں چھین لیتی تھی میرے ہوش و ہوا وہ فسانہ کہہ رہا تھا اور میں خاموش تھا جام دینا ان کو وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جام دینا ان کو وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آئے کس کا فرق و توبہ ټوټنے کا ہوش تھا ما ته وی جواب چې ما ورته وی چې په نظر کې د فرق نوی رحمانا کلی مختب کتو کې ګناه نشتا خطا کا د فرحات غند همت ځان کې پیدا ک تا کا د فرحات غند همت ځان کې پیدا ک نو علی بشیری نستا په ننګ شیرا روانا پروسا کال ہوم سیکرٹری راته ټلیفون وکړو وی چې یو دوه امریکایان دي تاسو سره ملاویږي نو زړه کې دغه غوندې شوم چې امریکایانو ما سره څه کار دی ما سره څه کار دی ول پر رحمان بابا باندې ریسرچ کوي او امریکن انټيليجنس ډایریکټران دي
مال راویلګه چې رحمان بابا نوم مې واورېدو بیا مال راویلګه خو ترجمان ور سره راولېګه ځا انګریزي نه پوهېږم نو ماته وی چې پښتو ورزي خصفا پښتو وای مال بس راویلګه 10 بجې د ورځې راولېګه دا زما عمر ګيري سپینه ټوپای په سر وی دا زما غوندې جامې اغوستې وی کیناست مال دا ولی تاسو امریکن یې ویلاوجی مال دا ګيري دا ټوپای دا سپینه جامې د طالبانو غوندې ما ته وی چې دی رحمان بابا باندې ریسرچ د پاره مونږ 3 کاله په کابل کې تیر کړی نو کابل کې بیګيري سړې پریدینا نو د یاریم دا ګیره الته پرېخه ده امریکایان ما سره شروع شو چې 3 کاله مونږ په کابل کې تیر کړی دی او دا ګیریم ځکه پرېخه سری سرچ کوي ولدا ګورو چې دا سړې په دې دنیا کې دومره پاپولر ولې ده عموم په امریکا کې اوریدلیو چې دا بجلیګر مولانا چې ده دا پر رحمان بابا باندې ډېر لوی عبور لري نو د دې وجنا مونږ هم سیکټری پترو تا ترالو چې مونږ ته داغه حالات لګوای او ستا سو تاوې مال سم اوریدلی وای مونږ دا اوریدلی دي چې دلی نو دې تصدیق لراغلی نو ما ور سره په خندا کې وی چې کدا تصدیق مو شو چې مالی دلې ده نو بیا به مسلمانان شي کنه ول شکلم د مسلمان نه جوړ کړي مولانا سے وګوره کړه ملکه کلمه مو ویل والله چې وی وای خو ته لګ مونږه پوي نو بیا مې ورته قصه وکړه چې د با کابل بادشاہ ظاهر شاه دوا سټر علی ګلیو د سنگ مرمرو یو رحمان بابا د پاره او یو خوشحال خان خټک د پاره پر رحمان بابا چې په کوم اورس فټ کولو نو زه دارالعلوم سرت کې مدرس وم یو 10 بجې په سایکل زوما یو طالب سوار شو او رحمان بابا ته بتلو هم عادتم اختر روز به مونږه رحمان بابا کې تیرول دې سره مې چې خبرو کانو ما ته وای چې بیا څه چلو شو ما کنده کنستی و د رحمان بابا قبر سره هغه تور کانی فټ کولو د پاره نو ځا کنده ته کوشم او د لحد سایډ می په جبل والو چې اومه والو نو په دې مخ باندې دا قبر ورسوره چې ګورم وسدنه نه مړې پروت دی نو ماته هغه مستری आवाज وکړي چې اتیا بیا تباوی کې کیته پاسرا شدا سده وکړه ملتوبي تلیا تمرا کوشه چې هغه مرا ټوپ کو سورې هم دومره کولاو ا طالب ما سره تله سید نامه وخت دی وبخي هغه مرا ټوپ کو سورې هم چې کولاو کو د وختو یو ګوچې په دې دې پرتا دا یو په دې دې پرتا په دې چهره بهترین مسکراهټ دی ما دې مستری ته وی چې په انکو کې مې ورته ویلې چې तू मेरे हाथ पे पैर नु पकड़ ते मैं अंदर हाथ करना अगर मनु पकड़े तो तू मनु छिकले मैं जला स्वर नबास में कजदी मुड़ी उनी मन रामे कागा यारे दमाओ दाغه زما د الله صحبونی و مالا سورنه نهستو په خدای باور وکي پینځه واړه وخت یو ځکیږي دا شوند غاخونه پوزا سترګه مې ورته داسې کولا وکړه په دې سینا د شوي کړي خامتا کفانه دي دا چې پروت ته لکه اوستي نو عزیزانو اخر کې درته وایم چې هغه امریکایانو بیا ماته وي چې مونږ یو ټیپ راوړې دي یو 2 قصیدې مونږ ته ټیپ کا په خوشاوازه کې مونږ دا اورېدلې دي چې په سپیچ کې ستا आवाज ډېر خسته دی نو ته یو څو قصیدې مونږ ته وای ما ونیسم چې لاړ 2.5 غنټې ناست میاش پسې د امریکای نه بیا هم سټی ته ټلیفون وای چې دغه کیسټ مونږه صدر کلیکټن تم واورولو او هغه ویلي چې کله امریکای ته راځي چې مونږ ورته جاز ارینج کو جاز ورولېګو ما هم سټی ته ویلي چې زما بل څوک امریکای ته لاړ شم د خنزیر نه را باندې بد لګي
تو اوس چې د ما امریکې ته لېږي ورته چې هغه ناجوړه دی طبیعت یې ټیک نه دی خدای ته وګوره چې اخلاص مې ویل بیا به ټلیفون کوي ما اخلاص مې کته زه نه ځم امریکو ته زما عزیزانو رحمان بابا هغه سړی دی چې امریکې په 12 کال ریسرچ کړی دی نن تاسو شنغریان وایي منګه پښتانه دا منګه پښتنو چې دی رحمان بابا ډمانو له په میراث کې ورکړي بیا به درد داسې پیدا کېړ کې چې کزما مینا پتا دا خطا نه ده بیلتا کا پبل چا دا روان ده بیلتا چې څوک د بل چا مخته ګوري بیلتا چې څوک د بل چا مخته ګوري آئینه نا صفا د صفا نه ده کته سلزل زمان سارا جفا کړي کته سلزل زمان سارا جفا کړي ستا جفا واړه وفا د جفا نه ده هغه تیر شو چې مینا پغلا اغلا کړه هغه تیر شو چې مینا پغلا اغلا کړه اوس پدرس جهان رسوا د پغلا نه ده معشوقه کپ بهاد سرمندشي معشوقه کپ بهاد سرمندشي ما رحمان وتوړیا د بهال ده کزما مینا پتا دا خطا نه ده بیلتا کپ بل چا دا روان ده دا به تاسو له ناصر خان اسلامی کیسټ هاوس بیرون کچهری گیټ اشرف روډ سرای فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي او د دین علاوه د دینی تقارر کیسټ بم تاسو له د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي چال ورشم چې وجاړم تینا دین اسلام غواړم مسلمانانو نن خرڅ کړه دا بوستان دی نن غریب غ اسلام دی وای ته چې هر غړې غم د سیمو زر خوري ته چې هر غړې غم د سیمو زر خوري زده هر غړې وینم چې خپل سر خوري عقوبت بد یو خند سینې وزي په دې ټکی پوه شوي ته چې هر غړې غم د سیمو زر خوري زده هر غړې وینم چې خپل سر خوري کچا تل د انصاف په لاس کې درکړه نو خپل خر او د بل اسباب برابر کړي تو نالت هم پداسې منصفه شا چې د حق ته باطل ورته گذر کړي بدخواهاو تسوک نیک نصیحت نکا رحمان ستا په غم شریک دے که باور کړي که په قدر په قیمت برل اسمانه خود بینی مکړه د خاورو بندیوانه بیچاره عاجز ور بشي تور تملا کرستم غوندې د دهر پهلوان کم زمان به مزغه مات ریز مریض پریوزه سو بسور په اس د عمر تیز روان د اجل پنکارو بد تاراج کا کد درستی دنیا راج کوي سلطان مرسلان پیغمبران مرگی خاموش کړ چې خلی وی په سنا درب ګویانې داد خام اندېخنه د کم دلیلا چې ازغی کری پتا ما د ریحان قافلی چې د یمین شمال بیلیږي اے حافظه تب ملد کم کاروان
چې قافلې چې د یمین شمال بیلیږي اے حافظه تب ملد کم کاروان چې اجتناب د غیرو چارو نه پجوندو نکړي سفر دی ګران دی د خطر په لار به پندو نکړي چې اجتناب د غیرو چارو نه پجوندو نکړي سفر دی ګران دی د خطر په لار به پندو نکړي په عادتي توبه بخلاص د ګناهونو نشي په عادتي توبه بخلاص د ګناهونو نشي سونه سوحا غوندي توبه محکم سوګندو نکړي حلال حلال ګڼا حرامونه پرهیز کا مدام لکه د اوخ په شان په دواړو جام نوش خوندو نکړي تب په ورځ د قیامت کې به حیران ولاړې پاغه ورځ کې به په دې جبه چلندو نکړي حافظ نور پوسنو یارانو منازیگا پخل غلیم تا چه خواگا پیالا دا قندو نکڑی وی ترا بدی ورزی پوری بجفا کڑی ترا بدی ورزی پوری بجفا کڑی کب مخد وفا هم چری پیدا کڑی ترا بدی ورزی پوری بجفا کڑی کب مخد وفا هم چری پیدا کړي معشوقی کلا وفا کلا جفا کا میں باید چې کلا هغه او کلا دا کړي ماستا خوې دی و هر چا وتستایل ماستا خوې دی و هر چا وتستایل اسنه چې می پدرس جهان رسوا کړی هر بیگا وای سباله بخل درکم دا بیگا په رحمان کله سبا کې خپل چې دی واخلی التا دی کېګ دی خد سنبال کا بیا درنه لیک دی خپل چې دی واخلی التا دی کېګ دی خد سنبال کا بیا درنه لیک دی در تبراشی د قهر ریگ دی تکیا دی خدای شاه په ګورستان کې سترګي بنا کړه پلا رسمزا غم استشاکړه ترنا پسنګ هرستی ډیر دی ستنه کم کړه چشمان درون کا پخپل گریوان کی مرگ دے پسر دے میرا فقیرا شتے بوخری پزڑتو گیرا آخر بلارشی ددی جائے گیرا غشنی والے در تکمان کی توتیان فناشو لاڑ لرمان کی سترګې مې نم کا په هر زمان کې وای د دنیا په تماشا چې څوک نازيږي د دنیا په تماشا چې څوک نازيږي دا خو نن یې تماشا د سبا نه ده ابست عبد الله معشوقو د جهان فخر کړه فخر په هغه چې په سبحان فخر کوي ابست عبد الله په معشوقو د جهان فخر کړه فخر په هغه چې په سبحان فخر کوي نو غزنوی میں مزار رہا نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو
जान है वो जहान की, जान न हो तो जहान न हो। निशाने बमे पलासो बन पबंद जौलनोवी। देर खन कई दात करे कसम पखवे, कई दात करे कसम पखवे। देर